د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، وی په بعضو علاقو کې دا طریقه ده، په بعضو علاقو کې دا طریقه ده چې کله د واده پروګرام وي نو په هغې کې د نارینه دپاره د لاس باز ګوتې یا د لاس دا ګوتې دا وله سرې کوي په نکریزو باندې. نو دا کار به جایز یې او که نه به یې؟ الجواب، نکریزه په خپو کې لګول، په لاسونو کې لګول، دا د ښځو دپاره زینت دی او ډول دی، او دا د نارینهو ډول او زینت نه دی. امام ابو داود، امام نسائی او حدیث راوړی، عایشه رضی الله عنها روایت دی، وی یو زنانه د پردې نه اخوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له څه کتاب ورکو، څه کاغذونه، څه لیکلي وله ورکول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لاس ونیو، فقبض النبي صلی الله علیه وسلم یده، لاس نه مخکې کو، وی چې ما ادري اید رجل ام ید امرأه. اوس دا ما ته پته نشي چې دا د سړي لاس دی او که دا د ښځې لاس دی. هلته منځ کې خو پرده وه که نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خواخوا څوک نه ښکاري چې څوک دي، او دا پته هم نشي چې دا لاس د زنانه دی او که دا لاس د نارینه دی. قالت بل امرأه، وی نه نه، وی د ښځې لاس دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لو كنت امرأه لغیرت اظفارک، چې ښځې او د ښځو لاس دی دی، که ستا د ته ښځه وې او د ښځو طریقې دې کوله، نو د نوکونو له به دې نکریزه ورکړی وې، نوکونو له به دې څه ورکړی وې؟ نکریزه. په لاسونو باندې نکریزې لګول، په ګوتو باندې، په نوکونو باندې نکریزې، دا د زنانو ډول او سینګار دی، او سړي به دا کار نه کوي. او حدیث کې داسې راځي، په صحیح بخاري کې دا روایت شتي چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په هغه سړو باندې چې د ښځو د کارونو په شان کارونه کوي او د هغوی د چلونو په شان چلونه کوي، او په هغه زنانو باندې چې د ځان نه سړي جوړ کړي. ویښتو کې نکریزه لګول، که هغه د سر ویښته وي، که هغه د ګیرې ویښته وي، نو بیا په دې کې د سړو دپاره څه حرج نشته. بلکې یو حدیث کې راځي، امام ترمذي راوړی، ابوذر غفاري او روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان احسن ما غیر به، ښه شی چې په هغې سره د ویښتو سپینوالی بدلولی کېږي، نو هغه وی دا نکریزه او کتم بوټی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي دا ښه شی دی د ویښتو د سپینوالو، د سپینوالي د بدلولو دپاره. نو که یو نارینه په ویښتو کې نکریزه استعمالوي، که هغه د ګیرې ویښته وي، که هغه د سر ویښته وي، به هېڅ حرج پکې نشته، خو باقي بدن کې به نکریزه نه استعمالوي. که چېرته ضرورت راشي، لکه اوس یو بیماري داسې راشي چې څوک ورته ووایي چې وایي دا دغه ځای خاص ځای ورته وښایي دې ځای باندې لګوه، به هېڅ خبره نه ده. خو د هغې نه علاوه نکریزه لګول په لاسونو کې، په خپو کې، دا یو ډول دی، یو سینګار دی، او دا د چا دپاره دی؟ دا د زنانو دپاره دی. وجه دا دی چې زنانه ځان ښایسته کوي، چا ته؟ خاوند ته. بله دا چې زنانه پیدا داسې ده چې دا په ډول او سینګار کې لویږي. او من ینشأ فی الحلیه، قرآن کې هم دې خبرې ته اشاره دی چې هغه څوک چې هغه په کالو کې او په ډول کې او په دې شونو کې لوی شي، نو ماشومه جنۍ به یې، خو هغې دغې سره شوق وي چې ما ډول وکړی، ما والی استعمال کړی، ګوتې او نکریزې او دا، نو دا زنانو دپاره خاص دی. او دلته یو فایده هسې زما ذهن ورته داسې ځي چې دا یعنې په دې کې دې خبرې ته هم اشاره ده چې نارینه ډېر ښایسته دي د زنانو نه. څنګه ښایسته دي؟ ډول ته ضرورت نشته، بیا هم ښایسته ښکاري. او
زنانه چې غم ښادۍ له ځي نو لازم به دوی ډول او سینګار کوي او د هغوی دپاره شریعت دا خبره روا کړې هم ده. د هغوی دپاره د شریعت دا خبره روا کړې. زمونږ د نارینهو ډول ښایسته ډول هغه ږیره ده چې ږیره یې په مخ باندې او ښایسته صفا کپړې تقوا والا لباس، بس دا ډول دی. او نن سبا چې دې بعضو ته وګورې چې شمارلی کېږي په هلکانو کې، هغوی ته چې وګورې د هغوی میکپونو ته، د هغوی دې ډول ته، د هغوی دې حالاتو ته، د هغوی دې چلونو ته، نو سړی شکر ادا کړي چې الحمدلله یا الله ستا شکر دی چې د دین طرف ته دې زمونږ هدایت کړی دی. او ښایسته ډول د زنانه دپاره او د نارینه دپاره هغه دا دی چې یو سړی د ایمان په ښایست سره ښایسته شي. کوم سړی چې دیندار یې تاسو به لیدلی تک تور به وي، باډۍ نه به چیتي، بدرنګه به وي، خو سبحان الله هغه دین د لاسه دومره ښایسته ښکاري چې د چا دغه خبرو ته سوچ هغه د سره ځي نه، او دومره دروني په معاشره کې، په ملک کې، په علاقه کې هر سړی تذکیره کې. او د سره پکې څوک دا نه وي چې یاره پلانی تور دی یا بدرنګه دی یا چیت دی یا د بدن نه ډېر غټ دی، هېڅوک دا خبره پکې نه کوي. وجه دا دی چې هغه خپل عیبونه ټول پټ کړي دي د دین په ښایست باندې. نو دغه ډول له زور ورکول پکار دي او دغه ښایست حاصلول پکار دي، که نارینه دی او که زنانې، ټولو ته دا نصیحت دی چې کوشش د دغه ښایست پکار دی. الله دې موږ ته نصیب کړي د ایمان دا ښایست.